سورة الحاقة دا مکی سورت تے او بدی کی 250 آیتونی بدی کی اللہ سبحانہ وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية سورة الحاقة ودي سورة الله سبحانه وتعالى دا هغه قومونو تذکره کړی ده کوم چې د الله دین نه مخړولو نه الله سبحانه وتعالی تبا کړی بل به الله سبحانه وتعالی د قیامت hebat ذکر کړی چې د قیامت دومره غټه ورځ ده په دې کې بدا کې یو دا به کې او الله سبحانه وتعالی به د قران غ عظمت بیان کړي چې د قران یو داسې کتاب دی چې د زماره طرف نه الله وی نازل شوی په دې کې څه شک نشتی بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ثابتي دنك ورز ما الحاقة صدا ثابتي دنك ورز دا خبره منګه مخکې سورتونو کې بیان کړی ده چې د قیامت ته پر ډېر نمونه راغلي لکه القارعه الواقعه يوم التغابن يوم الدين يوم الآخرة يوم القيامة يوم الطلاق يوم الآزفة او دي بيزا وجه موږ دا بیان کړو چې د ورځ غټه ده نو الله سبحانه وتعالی نمونه ډېر خو دي او دي چې کلم یو شی غټي نه دغه به نمونه ډېر نو الله سبحانه وتعالی د قیامت لري نمونه خو دي یو نوم بګاغي د الحاقه هغه ورځ چې هغه حق ورځ ده او ثابتېدون کې ده په دې کې څه شک نشته نو ځکه الله سبحانه وتعالی وی الحاقه ما الحاقه صد ثابتېدون کې ورځ نو دا د عربی ژبې اسلوب دی طریقه ده چې کله یو خبره ته د غټول غواړي چې ډېر غټ ورځ ته ته وایي چې تا ته څه پته چې دا څه شی د دې نه مخامخ سړی ته ډېر غټه خبره موږ هم دې وایو پښتو کې یو سړی ته خبره وکړو نصیحت وته کو نو به وته ته سبته د کوم خبرې چې ماته ته وکړي تاسو مغټي ندې د مخامخ شړې ته دا خبره په دې ځړ کې کېنی چې ته چې ما کوم خبرو غډې غټي خبرې الله سبحانه وتعالی په قران کې ډېر ځینې د طریقې استعمال کړي چې یو خبرو کې نو به وي ته سبته چې سره دا خبره نو الله وی ثابتېدون کې ورځ بیا وی صد ثابتېدون کې ورځ اجازه غټه ورځ ده وما ادراك ما الحاقه او سب وکړی ته چې صد ثابتېدون کې ورځ بیا وی بار بار موږ دا خبره تاسو ته یادو چې ګور رب العالمین یو خبره مبارکه دو پیروي چې د سبت لري د سورز ده او څومره ورځ ده او څنګه ورځ ده نو پوه شي چې د ورځ غټه ځکه الله بار بار دا خبره کوي كذبت ثمود وعاد بالقارعه تکذیب کړو سمودیان او عادیانو هغه ورځ چې ټنګون کې د زړونو لره نو الله قومونه ذکر کوي چې هغه د آخرت نه منون الله تبا کړو او لسوي ولا ورث ثابتېدون کړه بیا وي ته سپته بیا وي ته سپته نو وسوي د دین چې انکار کړی نه دغه حال بیا داو سمودیان ته کوم پیغمبر تر
صالح علیہ السلام او عادیانو ته هود علیه السلام او د دې تفصیل موږ سره مخکې تیر شوی موږ دې تفصیل کړی دغه واقعات موږ ذکر کړی او بیا پکې موږ د بعض پیغمبرانو سیرت هم بیان کړی دی په بعض مواقعو کې ناغه واوري پای کې د قوم حالات د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا موږ ښه تفصیلا ذکر کړی چې عادیانو کې سمرزو الله ولي تبا کړو څنګه تبا کړو سمودیانو کې سمرزو الله ولي تبا کړو څنګه تبا کړو او دغه شان فرعونیان او دغه شان د لوط علیه السلام قوم او دغه شان نوح علیه السلام قوم او دغه شان غونی والا شعیب علیه السلام قوم الله وی تکذیب کړو سمودیانو او عادیانو په هغه ورځ یعنی هغه ورځ دروغجن ګڼل او چې هغه ټنګون کې د زړونو لره او سورۃ القارعه کې الله کنه القارعه مل قارعه ټنګون کې د زړونو لره دغه ورځ یا ټکون کې د زړونو لره یا درزون کې د زړونو لره ټول صحیح نو دا ورځ نه انکار کړو چې هغه ورځ زړونو لره به ټنګي درزي وي ټکي وي سبحان الله الله سبحانه وتعالى دې سم ویل شو چې تکذیب کړو سمودیانو او عادیانو په هغه ورځ چې هغه د آخرت ورځ ده دې سم ویل شو ونه صفات ولري عجیب ذکر کوي په هغه ورځ چې هغه ټنګون کې د زړونو لره چې انسانانو په دې ځل کې یو یره پیدا شي دا خو زړونه به ټنګي په هغه ورځ باندې زړونه چې دا به مړی تر رسي د غم د لاس او د خفګان او د سوچ او د مصیبت د لاس فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بس هر چې سمودیان دي نو هلاک کړي شول په سخته چغه او تفصیل له سمودیان الله وی ما توکلو په سخته چغه باندې نو دوی چې چل کړو د صالح علی السلام نو مطالبه کړو دوخ وی ځکه ته رښتینه دوخه د ګټې دی روزي الله سبحانه وتعالى اوخه د ګټې نه رويسته دي ظالمانو اوخه سکړه هغه اعلان کړه الله سبحانه وتعالى به تباکړو به چغه باندې واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه او هر چې عادیانو نو هلاک کړي شول په هوا تیز سره د حد نه تیریدونکي الله په تیز سری سره می تباہ او برباد کو ریح سری ته سرسر تیز عاتیه د حد نه تیریدونکي یعنی د سلی جګه د ملائکو په کنټرول کې نه و الله سبحانه وتعالى په هر شی باندې ملائک مقرر کړي نو دې سلی هم الله یو حد مقرر کړی دی چې هغه د ملائکو په کنټرول کې ده خو په دغه ورځ د سلی سوا د حد نه تیریدونکي و بې کنټرول و دغه سلی چې ونه د بې کنټرول و او ډیره تیز و خصومره وخوه سخرها عليهم چلولی و بدوی بانی 7 ليال و8 ایام وشپی او اتورزی وشپی د سلی بدوی بانی چلیدلی و حسوما سپیری د بدوی چې بدغه ورځو کې عذاب دی فترى القوم فيها صرعا نتبوینی قوم لرپاقی کی پڑماخی پراتا كأنهم أعجاز نخل خاوية گویا کہ دوی تنی د کجوری دی پریوتن کی داغو خلق جسمونو کند عادیانو ولی زورور قوم الله سبحانه وتعالى اتو رزی وشپی مسلسل مبغو بنی سلی چلولی نبی پړ مخې پراتو الله دې سي پراتو لکه د کجورو د تنی چلولی دي د کجورو تنو سره تشبیه بدی کیږي چې قوم دې زورورو بدنونه ډېر غټو لکه د کجورو ونی چې پرتی دومره غټ قوم الله سبحانه وتعالى تباہ برباد کو نو ما او ته په کوم سوچ کې چې نه موږ به د عذاب نه بچ شو یا په موږ نشي راتلی یا کراغه نه موږ سره ګورو چې دا غټ قوم اتباع کونو زمونږ ختمول د رب العالمین ته غټ کار نه دی او ما ذلک علی الله بعزیز د تیرشي امتونه چې څومره تیر شوي او څومره مخکې تیر ټول ګوره زمونږ نه زورور دی ساتي په ټکنالوژي سره سړی زورور کیږي نه
کته د اجماع سره موبایل له ما سره پلانې شي په موبایل او په دې شنو څوک زور ورکیږي نه د بدن زور د الله سبحانه وتعالی غوړ ډیر زیات ورکړو او دغه باوجود الله سبحانه وتعالی تبا کړی نو دې کې سوچ وکړه فکر وکړه دا خبره موږ غالبا په هر صورت کې کوو او خاص کر چې پیغمبرانو تذکرہ شلته کوي چې ګوره دا قصې دا واقعات الله دې لپاره نه بیانې چې د خون واخله او بس د الله دې لپاره بیانې چې ګوره دوی می تبا کړی نو ستاسو تبا کول د سګران کار نه دی دا غټ خلک می تبا کړو او په څه تبا کړو چې غټ خبره نه ده پس پسیلې اته ورځ یو وش په بل سیلې و چلو ذکر الله بزګي سوی وما يعلم جنود ربك الا هو او لخر د الله ته معلومي هر شی د الله لخر جوړې دی شي او تابع تبا کول شي او عذاب پیل در کول شي هر شی چې الله ته امر وکي ناغه ود الله لخر شي دي چې الله لخر سو سیلې چې تبا کړو او ځکه به د مؤمن یریږي ډېر د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه په عکس هغه سړي چې یا بيدیني او یا کافری منافقي هغه بجلی کې یې نه بيدیني حساب بجلی کې یې نه عائشہ نه چې کله به تیز سیلې رااله د رسول الله مخ به تک زیړ شو او کور ته باندې نوتو بهر ته وراوت او نن سبا چې سیلې راځي نو مونږ ولا لازم کې سفرخ په مونږ کې راولي سیلې خبرې ده طوفان راشي سیلاب راشي په زرګاو په لکاو خلک مړکی دا غینه بعد موږ قشانی زلزلہ راشي پوره کلی به کې مقبره شي زموږ په مخ کې دا موږ قشانی هیڅ فرق نه راځي هغه وایي چې زړه مړ شي او رسول چې به کله سیلې ولیده نو یې ریدوبه چې دې سنې دې سیلې کې جدن عذاب نه پروت نو به الله تسوال کوي چې الله په دې سیلې کې کوم خیر دغه نه وړو کوم شر دی نو هغه نه وړو نو الله سبحانه وتعالى دوی بسیلی باندې تبا کړو فهل ترى لهم من باقيا نو آیا ویني ته دوی لرا یو نفس باقی پاتې کېدونکې یعنی پیغمبر چې ته د عادیانو کې د سوق لیدلې چشتي د الله تبا کړی نوم او نشانه ولا ختم کړي بالکل ختم کړي تبا کړي یو بکم نخکر الله سبحانه وتعالى په دې سورۃ الاعراف کې د بعضو قومونو تذکرہ کړی د چې الله په عذابونو وروسته په اخر کې الله سوی کأن لم يغنوا فيها وی که تاسو ورخکاره شو غلاقی ویني نه تاسو به دلته سره څوک پاتې شي نه دي صفا شي نو داخله چې د کجورو تنو په شمپراتو غیر خلک الله وی څوک بغشتي تاسو خوې شي چې د داوود قوم نه ټول الله تبارک و ختم کړ وجاء فرعون ومن قبله او راغله فرعون او غسوک چې مخکیو ددنا والمؤتفكات بالخاطئه او هغه کلی چې ولټ کړي شوی دی په غټه ګناه سره یا په لوی ګناه سره الله چې فرعون او دغه چې مخکی شوکو او هغه کلی ولا کم چې الله ولټ کړي د کلی ول ولټ کړي او تبا کړي الله غټورو په غټ ګناونو کې اخته شي ځکه تبا کړي الله سبحانه وتعالى فعصوا رسول ربهم نو نافرمانی وکړه دوی د رسول در خپل دا غټه نافرمانی و د پیغمبر خبره ونه منله ځکه موږ تاسو ته دا وایو چې د پیغمبر خبره منل دا به موږ ټول لازم دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاوه په دې امت کې دي څوک نشتی چې دا خبره دی په موږ باندې منل دي چې لازم شي لکه څنګه چې د پیغمبر خبره بلکې کچا دي سی وي چې په دې امت کې دي چې بل څوک هم شتي چې دا خبره منل دي چې لازم دي لکه څنګه چې د پیغمبر لازم دي نو علماء چې دا سره دین نوځي به خبره سره ځکه چې د پیغمبري درجه چاله ورکړه بل کس له ورکړه د رسول الله سره شرک کو پر رسالت کې شرک چې څنګه په توحید کې دي چې په رسالت کې می یعنی د رسول الله سلام په دې رسالت کې کوم چې الله ورکړه په دې کې دغه سره شریک پیدا کو د بس خلک به کې مولیان شریک کوي بس به کې امامان شریک کوي یعنی د مولا د امام د دې خبرو د تابعداري کوي
چې ځدی سنیم چې دې تابعداري کوي لکه د پیغمبر د خبرو دې تابعداري کوي چې دومره تابعداري د پیغمبر د خبرو نه کوي نو دا غټه نافرمانی ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې نه انسان لري او دا غیر نه خبره دا مرز په ټولو کې الله په نور زینو کې د قومونو تذکرہ کړی ده نو په اخر کې الله سوي کل کذب الرسل فحق وعید الله هر یو قوم په دوی کې خپل پیغمبر دروغجن ګڼل كذبت ثمود المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين ټول کې د قمرزو خپل پیغمبرانو څخه ګڼلیو دروغجنی ګڼلیو خدوینا فرمانی وکړه د خپل پیغمبر فاخذهم اخذه رابيه نراوني والالات الى پرانی ولو سخت سرا الله به بډې سخت عذابونو کې داخله کراونی ول إنا لما طغى الماء يقينا من هر کله چې د حد نه تیر شوي وبه حملناكم في الجاريه نو سوار کړی منګ تاسو په کشتۍ کې دوس د چا تذکر کی نوح علیہ السلام د قوم چې کله الله بغو باندې د وبره واستي تبای کړو او د وبه د حد نه شوي تیری شنو الله منګ سوار کړی تاسو په کشتۍ کې اوس دلته سوال لري چې الله خو موږ په کشتۍ کې نه سوار کړی موږ د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې وو ها هغه سره خو باز خلک وکړه نو بیا موږ ته الله څنګه وځي تاسو ما سوار کړی په کشتۍ کې دا نسل بیا وروسته ټول دغونه آباد شي نو د نوح علیه السلام سره چې څوک دغه زامنو او بیا دې کې اختلاف ته چې نور سره څومره خلک خو بیا د نوح علیه السلام د زامنو نه د ټول انسانیت به خور شي نو په حقیقت کې لکه موږ چې بدی کشتۍ کیو نو ځکه الله دې کوي ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكرا دې د پاره چې وګرځو کشتۍ تاسو لره نصيحت وتعيها اذن واعيه او یاد کی دې لره وګنا یادون کی الله دې کشتۍ موږ به وګرځو تاسو لپاره نصيحت وس د دین مراد آیا هغه کشتی ده کوم چې نوح علیه السلام کنه د وسنی کشتی نه جری نو یو جواب دی دا دی یا یو مطلب دی دا دی الله وی د نوح علیه السلام د کشتی ما نصیحت وګرځاو څنګه نصیحت او خیر خلکو لپاره چې نګوري چې څوک د الله نه مني نو الله به دې عذاب راولي کې نوح علیه السلام په قوم راوست او چې څوک د الله مرګري نو دسی بچکی لگا نوح علیه السلام او دغه د مرګري چې د کشتۍ کې بچ کړي نه کشتۍ زموږ لپاره نصیحت شو بل مطلب دا دی چې کشتۍ هر کشتۍ د زموږ لپاره یو نصیحت شو نوح علیه السلام اولنۍ کشتۍ دغه جوړه شوې ده دغه نه بعد چې څومره کشتۍ نه ټول زموږ لپاره څه شوې نصیحت شو ځکه چې دې کشتو ته کله منګورو نو موږ ته وسوک راي دي رب العالمین برای دي دغه طاقت ځکه الله سوي وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون خدا کشتۍ او دا ساروي اللوي بدی کې بس دي چې تاسو په سوريږي لتستووا على ظهوره چې تاسو دغه په شاګانو باندې سوار شي ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه نبي برایات کې د خپل رب غ نعمت چې کله تاسو سوار شي په کشتۍ باندې یا په کشتۍ کې او یا په مثال کې په اس باندې په خر باندې په قچر باندې په اوخ باندې دې سره ته سره ایږي د خپل رب غ نعمت چې وګوره دا غټه کشتۍ ماته مسخره کړې دا کشتۍ زموږ کنټرول نه خدای چا مسخره کړې دي سي رب العالمین په دې وبو کې پارام روانه خدای الله طاقت او تاسو بل دې ویډیوګان شتي ویني په دې باز زینو کې په دریاب کې او چپر شي سیلې راشي هغه کشتۍ چې باغې کې د انګريزانو سسه ټیکنالوژي جوړ کړي هغه کشتۍ والی نه بل مخ ور واړي بیا په دغه ټینګ کې نه کشتۍ ټینګيږي نه د چا مهارت پکار راځي د ټول دلیل له بده باندې چې د الله سبحانه وتعالى په امر سره چلیږي او غي چلون کې ذکر الله په بل ځای کې سوې په قران کې وآیه لهم او دا غټه نه خره ان حملنا ذریتهم فی الفلك المشحون چې انسانان چې کله به په ډکو ډکو کشتو کې سوار شي او سفر کوي ګرځي دریا په منځ کې رواني دا غټه نه خره د الله د قدرت
د کنه ده الله قدرت غټه نه به دي سارو ته وګورئ زناورو ته وګورئ دا اوخ چې به کنټرول شي ته به کنټرول کی ها نو الله طاقت موږ لیدلی دا باز کسان سکه لکه زموږ بلقو کې میخه غوا دیو عام شعر په دیو مثال ورکو لکه باز کسان د غوجري دروازه په کولو کې میخه بروزي غواګانې بروزي خپاره او دیو بشت اشر رواني وچته بوزي ولي ته بوزي وبو خواله بوزي اگر تخپل دي خپل لړۍ به چې الته دې پاره شي خپل به خپل دي ته واپس روان او به کې موږ دي سي دي تاسو بلیدي دې زوږ بلقو کې دا میخه غواګانې غډيري یو نیم پکې به کنټرول شي نه بیا دا ټول به منډي خو راټینګولې شي نشي ټول کله به منډي وي هغه پلانر ولا هغه په دې کې ټکړه دي ا پلانر به منډي وي او دا یو سروي د نشي راټینګولې نه دا الله سبحانه وتعالى موږ مسخر کړی دا اسی به کنټرول دا اسو زور ور دی دا د برونی سي د بر کنټرول کی کله کله د دې مست غونډه کی شي به کنټرول شي ټوبونه ویني بیا دا خلک یې پلانر به کنټرول کی وي دا به کنټرول کی نه راځي الا لج رب العالمین وغواړي دا الله سبحانه وتعالى نعمت خو دې خبره ته وګورو وتعيها اذن واعيه او دا خبره به یادی اغه غوګونه چې یادون کړي قرآن غوګونه نه دی ویلي سی ویلي یادون کړي هر غوګ غره خبره نه یادي الله دې موږ له هغه غوګونه راکړي چې هغه خبره اوري سره به چې غوګونه خو موږ ټول ته تاسو دعاګانې کوي موږ سره کانو خو نه ټول سره غوګونه نزیجه چې غوګونه چې موږ به وورو مته چې موږ به حق وورو موږ به قرآن او حدیث وورو دې هر څه هر څه اوري او بیا هغه اورېدل الله موږ ته نصیب کړي چې هغه موږ له پیدا راکړي انسان خبره ووري به څه کوي الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولنې صفات خبره اوري مؤمن کده دا غشان دي چې خبره اوري قال الحمد لله به ټول بدغه صفات کې د نه راو ها خوشاله بشو خبر هم ټول وګونه کار کوي کنه کې غټه خبره دین را بعد ده الذين يستمعون القول بس فيتبعون احسنه نبي تابعداري کوي بدیږي چې کوم خبره شریعت خبره د حق سره برابر دی تابعداري کوي دا ډیر ګران کار دی الله سبحانه دغه موږ ته نصیب کړي خبر خو وورو خو عمل به کول بیا غټه خبره ده فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نكله چې پوکه وکړي شي پشپېلې کې پوکه یو اوس د قیامت احوال الله را نقل کوي قیامت ته نږدې په دې شپېلې کې وسو پوکي دوه دي اولنې پوکه د دنیا د ختمولو لپاره د انسانانو ټول به ختم شي دوه پوکه د سره لپاره چې خلک بیا راوپس شي قیامت ته ودرېږي په منځ کې څو کال دي سلويخ کال دي په دې منځ کې سلويخ کال دي ندیز کې الله چې کله پوکه وکړي شي بشپېلې کې یو پوکه وحملت الارض والجبال او پورته بکړي شي زمکه او غرونه فدکتا دکته واحده نو مات بشي په یوزل الله بدا غرونه د زمکه د هر څه اوچت کی فدکتا دکته واحده د ترجمه سیده چې مات بشي په یو پیر بعض مولیانی دي ترجمه کوي ټول یو شان دي وي فدکتا دکته واحده نو به جنگولې شي په جنگیدو یو سره یعنی د ټول سبو جنگولې شي هر څه ګډوډ شي ختم بشي بعض مولیانی دي ترجمه کوي فدکتا دکته واحده نو به ټکولې شي په ټکولو یو پیر سره ټول یو شان معنی روزي حاصل یو روزي او د دې قسمه آیتونو موږ بار دا وایو چې کوم آیتونو موږ سره مخکې تیر شوي الته موږ تفصیل کړی په دویم پر به تفصیل ابا نه کوشش به اشاره وکړو فيومئذ وقعت الواقعه نو بدغ ورځ به واقع شي واقع کېدونکې مصیبت اګه مصیبت چې الله ما تاسو یې راولي اګه مصیبت به واقع شي وانشقت السماء او بچوي اسمان فهي يومئذ واهيه نديبا بدغورز کمزوري وسور زور د اسمان چوي نه چوي چې تر اساس سیدلې چې ته سورې بګشتي چې د چون شتي زورور مخلوق ته کنه الله وي بدغورز به کمزوري
وفتحت السماء فكانت ابوابا پاورز بسمانونه کولو شي دروازې وبږي جوړي شي د اسمان به الله ختم والملك على ارجائها او ملائک به په طرفونو د اسمان باندې قیامت پورس اسمان په غاړو باندې بولاړي ويحمل عرش ربك او اوچتای بعرش دربستا فوقهم د پاسه د دوینا یومئذ ثمانیه بدغه ورځ اته ملائکه اتو ملائکه به رب العالمین د عرش اوچت کړي نو په دې عرش باندې زموږ ایمان دی په دې زموږ ایمان دی چې الله سبحانه وتعالی په عرش لپاسه دی اته ملائکه به د قیامت پر ورځ د عرش اوچتای په دې ټول خبرو باندې زموږ ایمان دی به دې کې دا خبره درې بازو کسانو بزرونو کې راځي خاص کر دا کم خلک چې دي د قران او حدیث ته غاړه نه کیږي کنه الله گمراه کړي دغه تپوسونه صرف کوي واغه تپوسونه چې هغه انسان گمراه کوي یره چې الله د عرش اته ملائکه اوچتای نو مطلب دا چې الله دې ملائکه ته محتاج دی او الله دې عرش ته محتاج دی نو پالتو خبري الله نه دې عرش ته محتاج دی او نه الله دې ملائکه ته محتاج دی استم ضرورت نشته خو اوس بدیږي چې الله ملائکه ته چې عرش اوچت کړي الله امر دی هغه به کوي خو آیا الله ته محتاج دی نه الله ته محتاج نه دی یومئذ تعرضون بدغه ورځ به پیش کړی شي تاسو الله ته بدغه ورځ به تاسو مخامخ کیږئ الله ته لا تخفى منكم خافيه نشیب پټې دې تاسو نه یو نفس پټې دونکې هیڅوک تاسو کې څوک نشي پټې یو کس وي زبر د قیامت نه پټ کم ځکه پټې سبحان الله لازم کټو د الله د مخلوقات ټول لاګري پټې دوه به څه خبره نشته لا تخفى منكم خافيه او دغه شری عمل مستاسو نشي پټې دي عمل به پاتې شي څه نه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مجرمان به باغورز د عمل نامو ته چونګ ډیر بيري او سبوي يا ويلتنا ما لهذا الكتاب دي كتاب لشيء شيء ده تبعيدا زمون دپا لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها نغټه خبره پر خو دي نه وړه پر خو دي ټول په کتاب کې جمع شي هر انسان وس لګي یو کتاب لیکي موږ ټول ګوره کتاب لیکو دا کتاب بروزي کله قیامت پرز راځي وګوره دا ته ویم په کتاب کې هغه سوولي کې چې قیامت پرز ته لیدل غواړي او هغه سبق ونه لیکي ګوره چې ته دا نه غواړي چې قیامت پرز راخکاری شي خلک کې وي دا کتاب ټول خلکو مخ کې ملوي مخ کې ان شاء الله به ته کې تفصیل الغرض دا چې وړه خبره دا وکړه دا به نه پاتې کی رسول صلی الله علیه وسلم بس یو کس راغی عشرنا حدیث ته امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی و یا رسول الله زما سره غلامان دي غلامان یعنی مریان دي ما سره او هغه مال دوکې راکې او دروغ را سره وي او بس دغه دغه طریقه ده رښتیا خبره غوي ماته نه کوي په دغه دوکو کې پراته د چل له غوي زما سره نو زه وهمه او بدره دی وته ویمه نو رسول صلی الله علیه و آله ته پوښتنه کوي چې الله به زمانه دی ورګه ته پوښ کیو کنه چې دوی وهم غلامان او بدر دی وته رسول صلی الله علیه وسلم ته کدا غوی د عمل کم چې غوی تاسو کوي کدا او استاد وهل او بدر دی ویل دا یو شانی نو بیا خو نه پتا سشتي نه بغوسشتي ځکه چې هغه خو کار غلط وکړو تام دغه جواب ورکو او کار یو شان دی نو چې جواب وشو دا غوی خبرم ختم شو استاد څه شو هغه ختم شو دویم دا کبیل پرز دا غویغه کم عمل چې غوی تاسو کوي دوکه درکې دروغ غړي ستاره دی وهلونه او ټکولونه او دا لګي نو کته نیت دا چې دا لګ به وسره کوم خیر الله تعالی ثواب راکړي الله تعالی ثواب درکې او دا غوینه به تپوس کی او کبیل پرز تا وهل ټکول او بدر دی ویل دا غوی د کار نه زیاتی نو به رب العالمین ته تپوس کی د دې سره غسړې چې نه یو ګوټ کې کېناستو بجړا شو او دومره په تیزه بجړا شو چې رسول الله سم ته आवाज راغی وی رسول الله دې هر څه ته پوښ غوي دې ته پوښ کی نبی او رسول سم ویولې ته د آیت نه وېس د آیت په قران کې نه دی ویلې ونضع الموازين القسط ليوم القيامه الله دې قیامت ورځ مونږه غتلی ولګو جواب عدل والي
فلا تظلم نفس شيئا دیو نفس ربم ظلم نکی وإن كان مثقال حبة من خردل کچرت شرشمو دانی امر عمل چا کړی کنه بدیو که خی اتینا بها وكفى بنا حاسبین دغه دانه به الله ویراولو دغه تلکی وبرته والله من کافی حساب د پاره دایت رسول الله ته دایت نه وی رسول الله بیا خو بل څه طریقه دي نشته دوی نه خلاصې دوه خو دغه بوکو ټول بازار کې ټول آزاد کو دې یرینا چې دې څنګه قانون په ما سپاتې نشي الله برنامه ته پوښ نا غورز دي چې پای کې وغټه خبره وړه دا ټول برخکار کی الله دې باور زموږ رحم وکي اوس الله سبحانه وتعالى مخکې د ذکر کوي چې کتابونه ورکړي کی فاما من اوتي كتابه بيمينه بس هر چا غسوک دې چې ورکړي شي هغه ته عمل نامه دغه بخیلاس الله اکبر دا غوړي ډله عمل نامه ورکړي شو په کوم لاس بخیل دا خوشحالي خبره وی ګټله نظر خوشحالي نه بده سوی فيقولوا ويبا ها مقرؤ كتابيا راشي والولي عمل نامه زما خلق تو راشي ګوري راشي دي اعمال تو ګوري ما په ځان ستړي کړو ما دا کړو ما دا کړو ته تاسو خیال کړی سره سبق کوئی مدرسې کې اسکول کې جامعه کې نو چې راشي ډېر خوشاله ریزلټ اغستې پاس شوی نو وی کته څوک غواړي مې ریزلټ خو دې وته خی وګوره ما دې ریزلټ زبر کې دي سم نو دوی دا مؤمنان چې کوم جنت ته ځي دوی به د اوازونه شروع کی راځي ما کتاب وایي کنه اني ظننت اني ملاق حسابيا یقینا ما ګمان کو دغه د ګمان نه مراد یقین دی چې زبا ملاوي دونکې هم د حساب خپل سره د دې درسه کامیاب شوی چې په دنیا کې د مضبوط یقین او چې زبر د سره مخامخ کېږم حساب کتاب سره مخامخ کې نو د ځان سره حساب کتاب په دنیا کې کړی د په آخرت کې کامیاب شو ځکه موږ ته توای حساب کتاب وکړه چې ګناونه دي سهالاتو کې دي نیکي دي سهالاتو کې د حساب ځان سره وکړي د نیکانو ګناونه ځان سوچ وکړي چې آخرت ته تیاری فهو في عيشة راضية ندب بجون خوشالك دي نعمت اوس الله ګور دي سنې ویل جوړ دا ورګو وي جون سي جون دي خوشاله جون دي پوه شي هر څو سره شتي في جنة عالية فجنة چتکی بي قطوفها دانية غنچکونه بداغي نجدي یسړی د جنتونو لري دنګ دي دا خو د میوه بکیم غټي غټي څوک بني شي راغسلوي نه غنچکونه به سي او نجدي هغه څنګه چې حدیثونه کې راځي چې بالکل به د انسان ته نږدې بالکل به د بخوا کې نه کده پروتي او به لګرا کته شوی کده کینی او لګوچت چې دی ودرېږي دا خو چې ځان له میوه را شو کوي کلوا واشربوا دوی ته به ویل شي خورئ وسکئ هنیئا بما اسلفتم فی الايام الخاليه په خوشالۍ سره یعنی خورئ وسکئ په خوشالۍ سره په سبب د هغه چې تاسو مخکې کړي عملونه په ورځو تیرو شو کې هغې د رسول الله دا ورکوي په عمل باندې خو څوک جنت ته نشي تللی یعنی په عمل باندې څوک جنت ته نشي تللی خو د دې عمل د لاسه کله کوم دی خو الله به رحم وکړي او چې دی وځي جنت ته وځي که حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی امام بخاری دا حدیث راوړی اعلموا ان احد منكم لن يدخله عمله الجنه وی دا خبره ساتي ګوره چې تاسو کې یو سړی د خپل عمل د لاسه جنت ته نشي تللی هغه ته ولا انت يا رسول الله يا رسول الله تم نشي تللی عمل د لاسه وی ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل مگر چې الله رحم رحم کوي جنت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عمل جنت ته نشي تللی ما واستو به ټک خطا عمل باندې سلام شو خو دومره ده چې انسان عمل کې کوشش کوي د دې لپاره چې الله رحم وکړي چرته بوزي جنت ته بوزي نو دوی چې جنت ته تللی او دا رحم به الله کړی دا بدی چې دوی په دنیا کې کوشش کړو یو حدیث کې راځي دا بخیل سره کتاب ورکړی چې دی کې روایت شو عبد الله بن عمر دا نو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یدنی الله العبد یوم القیامه الله سبحانه وتعالى د بندگان چې کله حساب کتاب کې الله تعالی سره خپل خبرې کوي ګور خپل رب العالمین تاسو خبرې کوي او ته به رب العالمین ته مخامخ وایي موږ کې ترجمان نه خپل باندې ته بوسونه کوي الله سبحانه وتعالى د بنده ځان ته نږدې کې فيقرره بذنوبه الله وتعالى ګناونه ټول رايات کی ټول بوت رايات کی
وی دا دې کړي دا دې کړي پلانې وکړي دا دې کړي حتی اذا رأى انه قد هلك نو هغه ته به ښکاري چې به زه ورته بیان لکه چې دا ګناهونه قال الله نو الله به ورته ووایي یار څه نه بد اني سترتها عليك في الدنيا په دنیا کې مې باندې پرده اچولې وه وانا اغفرها لك اليوم نو نن یې درله بخمه نو بیا به الله بخیل اس کې عملنامه ورکړي او دویم هغه کس ته کافر او منافق رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ګواهان به ګواهي ورکړي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا کسان دي چې خپل رب دروغجن ګڼل او په هغې دروغ ویلو بېدینه خلک ګواهان وبوشي الله به ته ګناهونه رعایت کړي او بیا به ورته ووایي ملایکو ته به وایي چې دی بوځئ جهنم ته او عملنامه به وله په ګس لاس کې ورکړي دا یې تذکره مخکې روانه واما من اوتي کتابه بشماله او هر چې هغه څوک دي چې ورکړی شي هغه ته عملنامه د هغه په ګس لاس هغه دویم فریق دی فيقول يا ليتني لم اوت کتابیه نو وی به های ارمان دی ما لره چې نوی راکړی شوی ما ته عملنامه زما چې د سره مې لیدلی نه وی د سره ما دا خبره لیدلی نه وی چې ما ګناهونه دومره کړي دي داسې مې کړي دغه مې کړي اوس ته ویم او بیا ته ویم او بیا ته ویم ګورې داسې عمل ونه کړي ګورې چې په هغه ورځ ته په عملنامه کې لیدنه غواړې او داسې عمل له زور ورکړي چې ته په هغه ورځ لیده غواړې ولم ادري ما حسابيه او نه پوهېدم چې څه به وی حساب زما یا لیتها كانت القاضيه های افسوس چې وی دا مرګ فیصله کوونکی ما لره چې دې مرګ ما لره فیصله کړی دی څه مطلب دی چې بالکل دې مرګ نه بره ژوندی شوی دی بس ختم شوی دی مرګ سره ما اغنى عني ماليه هیڅ فایده را نه کړه ماته مال زما هلك عني سلطانيه تبا شو زمانه طاقت زما نه مال شته نه طاقت شته او دا خبره وګورئ دې ټول په مخ کې کوي ښه دې ډېر هیبت تلاس یعنی الله وتعالى چې عملنامه ولا بغس لاس بس د شروع وکړ ما بچي طاقت هغه سره ختم شو په هغه ورځ چې انسان چغې وایي نو په دې دنیا کې څه کول غواړي او دا ته چې ګوره مال دله هېڅ فایده نه درکوي الا دا چې په هغه ځای کې دې لګولی کوم ځای چې د رب العالمین ویلی او نه ستا د زور ستا په کار راځي په دې به اعتماد نه کړي دی به دا خبرې کوي او دا به کې د افسوس خبره ده او د غم چې دا ټوله دنیا به ګوره د په نیندارۍ ګورې ټوله دنیا به د په نیندارۍ ځکه داسې راځي چې کله دا عملنامه چاله به ښې لاس ورکړی شي او دا خلک به سرونه اوچتۍ لګوي ګوري به چې څه به کي نو اعلان به وشي چې به ښې لاس عملنامه خلک وایي پلاني زوی وګټل او دې بل به ګس لاس ورکړی شي الله به ملایکو ته بوځي لکه غایتونه مخې ته راځي نو خلک به دې وبه تذکرې شروع کړي پلانې زوی د پلاني زوی نوم په نمونو تبه برباد شو وي جهنم ته لاړ د همیشه دپاره نو الله به څه وایي دی به دغه خبرې کې الله به ووایي خذوه فغلوه ونیسئ دی نو توقونه واچوئ دته دی به د کمې پورې دا خبرې کوي بس د دې خبرو څه فایده شته نشته چې فایده نشته نو الله بوج لري کوي ختم کوي خان ولو د توقونه اچي د توقو د دې لپاره چې د سټ او د لاسونه د خپل یوز ټول جمع وکړي شي الله بوجي نچرته بوجي ثم الجحيم صلوا بیا جهنم کې داخل کړي دلره جهنم ته واچوي ثم في سلسله بیا په زنجیر کې ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا چې غزونه داغي او یا غز دینو داخل کړي دلره په دې زنجیر کې د داخل کړي اوس علماء وایي چې د غزونه الله موږ ته نه خو چې د غز کم غز دی کم چې موږ پیژنو نه نو بعض مفسرین وایي چې دا غز دی یعنی د ملائکو په اندازې سره هغه د غز معلوم دی یا غز او د هغه اخرت ته زنجیر چې دی د دې چې یو کړه راوالي د زنجیر نه یو کړه وباسي کړه او په غټ غر لپاسې کې دا غر په سکندونو کې ویلې شوی به درې وي او دې چې به ګرمي د زنجیر نو دې زنجیر سره بسو کې وې دا زنجیر به د په دې خوله کې نه باسي دنه
او به دلاندې راوباسي او دغه شان به دې په دې زنځیر کې لکه موږ چې غوښه ورته چرګ ورته نو هغه په سیخ کې ورننه باسو که نه دغه شان به د انسان په دې زنځیر کې دننه پروت وي بغیر د دې نه چې کوم توقونه د براتریا خو جدا دي خو دا اوس یو زنځیر دی چې دی به دغه شان پروت دي چې نه به دې کېناستی شي او نه به سملاستی شي دا به دې پروت دي دا هغه اویا ګزه زنځیر او هغه چې په اور کې جهنم په اور کې پروت دي هغه به څومره ګرم زنځیر الله دې موږ دې نه ساتي ولې دا عذابونه دي انه كان لا يؤمن بالله العظيم یقینا د ایمان نه لرو په الله باندې چې لوی دی ولا يحض على طعام المسكين او تیزی نه ورکوله په خوراک د غریب باندې دې ساتي ایمان مطلب توحید مضبوط ساتي او غریبانانو په خوراک ورکولو کې تیزی وکړي دی بل مخ کې فليس له اليوم هاهنا حميم نو نشتی دلرا نن ورځ دلته مخلص دوست دا بس بيدینه په بيدینه باندې یقیني وي د زما سره دوستان بخره کې ور بکار نه راځي ولا طعام الا من غسلين او نخرك مگر د زخمونو ویني او نونه خوراکم نشته خو د زخمونو کله چې زخم وینځل شي کنه ډاکټران به دوی مو ورګي وینځي نو به دغه نه سلاړ شي زخم نه وینځي او نهونه تیزي نه دي جهنميان چې په جهنم کې سوزي وینه به وینه او نهونه چې دا به الټه دوی سکی بیا د عذاب دغه خوراک لا ياكله الا الخاطئون نبخري دا مگر ډیر ګناګاران فلا اقسم بما تبصرون بس قسم کوم ز باغ سجتا سویني وما لا تبصرون او باغ سجتا سویني لنډ دایری په هر څه قسم خوري الله چې تاسو یې نه او تاسو یې نه لک سړي چې مونږ یې او ډیر سمنګ نینو الله په هر شي قسم دی په هر څه چې قسم غوړي چې ګوره ولي وړي غټ قسم دی قسم یې دې لپاره وخوړو انه لقول رسول کریم یقینا دا قران خامخوینا د رسول عزتمند رسول ته مراد څوک دی جبرئیل علیہ السلام دی هغه رسول لګنه دا پیغام هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته رسول وینا و دغه په دیو چې هغه به کړی د رسول سم ته په اصل کې د وینا نسبت لکه مثال کې زه ته وایم چې تلار شه دا خبر پلاني ته وکړه نو سید چې پلانې به چې دا خبر دمه تر رسول ده خو په حقیقت کې د وینا د چا ده د دې کسته په حقیقت کې خو وینا دا هغه چا ده چې دا پیغام لګلې دی چې دا رسول لګلې په وینا خو داغه ده کنه دا موږ چې راکمې خبرې کوو دا الله جبرئیل علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام رسول سم ته ویل دا اوس خبرې د رسول سم دي ها دا خبرې چا دي دا الله دي سب رسول سم ته رسولي وما هو بقول شاعر او ندى داوینا د شاعر هغه به اوس مشرکین باندې رد کوي تاسو وایي د قران د شاعر خبرې دي او د پیغمبر شاعر دی او د شاعری ده الله وینا د شاعر وینا نه ده قليلا ما تؤمنون ډیر لګي ایمان راوړی تاسو ولا بقول کاهن او ندوینا د کاهن او د کوډګر د هغه د کاهن د رسول ساحر د جادوګر دی نه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبرې چې کوي دي د جادوګرانو خبرې الله وی نه دي دا خدای الله کلام دی قليلا ما تذكرون ډیر لګ نصیحت اخلي تاسو ها چې د شاعر خبرې نه دي او د جادوګر نه دي او د لیونی نه دي نبی دا سدي تنزيل من رب العالمين نازل شوی دی د طرف د رب العالمین دا خبرې چا در نازل شي د الله طرف نازل شي ولو تقول علينا بعض الاقاويل او کچرت د جوړ کړي وي په موږ باندې باز درو لا اخذنا منه باليمين خامخراني ولا به منګه ددنا خيلاس ثم لقطعنا منه الوتين بیا به خامخفر کړه موږ ددنا رګد سټ الله وی اوس ګور سوره خوګه خبره وی اے مشرکینو
تاسو وایئ چې پیغمبر دروغجن دی نه که دی بالفرض دروغجن وي نو دی خو وایي چې زه کومې خبرې کوم دا ماته څوک کوي الله کوي دا خو پیغمبر به داسې وي نو الله وایي که دی دروغجن وي او ده په موږ دروغ جوړولی چې الله ماته دا خبرې کوي بیا موږ دی نه پرېښودو موږ به دې ختم کړی نو چې موږ ورته څه نه وایو نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا خبرې په رښتیا زموږ دي الله وایي بیا ما دې نه پرېښودو که ده چې ته په ما دروغ جوړ کړی وې ما دې نه پرېښودو لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ده وتين دغه رګ ته وي د سر دا رګ ته دې سره انسان بالکل ختم شي فما منكم من أحد عنه حاجزين نو نه به وایي ستاسو نه هېڅ یو تن د بچ کوونکی الله وایي که ما رانیولی نو تاسو زما نه بچ کولی هم نه شو وإنه لتذكرة للمتقين او یقینا دا قرآن خامخا نصیحت ته د پاره د متقیانو د هر چا لپاره نه دی ویلی د چا لپاره دی متقیانو لپاره مطلب دی چې متقیان ته فایده اخلي نور خو دا نصیحت د ټولو لپاره دی د ټولو انسانانو لپاره دا نصیحت دی نو بیا متقیان ولې خاص کېږي متقیان په دې چې هغوی د دې نصیحت نه فایده اخلي لکه څنګه چې الله وایي هدن للمتقین نو دا خو ټولو لپاره هدایت دی خو د دې هدایت نه فایده چې دغه پرهیزګاره خلک اخلي وإنا لنعلم أن منكم مكذبين او یقینا منګه خامخا فویګو چې یقینا باز تاسو نه دروغ غنونکي دي حق لره باز پتا شو کې حق چې دغه دروغجن غني وإنه لحسرة على الكافرين او یقینا دا خامخا افسوس دی په کافرانو باندې مطلب دا دی چې کافران به په دې قرآن باندې ایمان نه راوړو د لاسه یا په دې خبره پسې به افسوسونه وکړي خو وخت به دې تللی وإنه لحق اليقين او یقینا دا قرآن خامخا حق دی یقیني فسبح باسم ربك العظيم نو پاکی وایه د نوم د رب ستا چې لوی دی الله سبحانه وتعالی دې موږ د آخرت ترې سختونه ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په آخرت کې په هغه کسانو کې شمار کړي کومو ته چې به کتاب په ښه لاس میلاویږي